ژوند یې را لکړلو زندۍ څنګه ده ژوند یې را لکړلو زندۍ څنګه ده اوس مې حوصله زندګۍ څنګه ده چپ شه د هغې د ښکلا څه وویم چپ شه د هغې د ښکلا څه وویم بس خو ورته ګوره سپوږمۍ څنګه ده مننه زه خو ویم چې دا ګناه ثواب دي شي زه خو ویم چې دا ګناه ثواب دي شي نن که راله راکې خولګۍ څنګه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکات قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم قدرمندو کتونکو د باجوړ د سیمې یو بل نوموړی شاعر اسرار پامیر صاحب را سره د میا ټي وي په خپرونه کې میلمه دی او د هغې سره د میا ټي وي دا اولنۍ خپرونه ده نو اسرار پامیر صاحب تاسو ته د میا ټي وي په پروګرام کې انتهایی د زړه د بیخه هرکلی وایم ډیره مننه تاسو ته هم هرکلی وایم خوشحاله شئ هر کله راشئ اسرار پامیر صاحب زمونږ د میا ټي وي د کتونکو څخه خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه چې اسرار پامیر صاحب څوک دی په کومه سیمه کې سترګې غړولي ډیره مننه د اسرار مې خپل نوم دی پامیر مې ادبي نوم دی او د دې اسلام ډیری کلي سره تعلق لرم بس مې دغه مې هم لنډه پیژنګلو شعرونه دي چې زه د لستوړي ماران پیژنم زه د لستوړي ماران پیژنم د خپلې مینې یاران پیژنم زما د پشي شا غیبت نه کوي دغه د ډب مسلمان پیژنم زما د پشي شا غیبت نه کوي دغه د ډب مسلمان پیژنم او دا د مینې کلمه نه وایي او دا بې مینې هندوان پیژنم او دا د مینې کلمه نه وایي او دا بې مینې هندوان پیژنم زه یې د بدو کوشش نه کوم زه یې د بدو کوشش نه کوم دا د لګان پیژنم غزل مطلب ده چې مننه زه خو ویم چې دا ګناه ثواب دي شي نن که راله راکې خولګۍ څنګه ده یا د هغه کلي میلمه څنګه یې یا د هغه کلي میلمه څنګه یې وایه چې هغه لیونۍ څنګه ده مننه او راشه چې دا زړه درته ډالۍ کمه راشه چې دا زړه درته ډالۍ کمه نیسه راته یاره جولۍ څنګه ده مننه څوک دي چې زما مینتوب نه مني څوک دي چې زما مینتوب نه مني بیا مې په دې زړه دا پولۍ څنګه ده مننه مونږ د بیخي قاضي خبر نکړو هسې چې دا ستا دا کرسۍ څنګه ده مننه مونږ د بیخي قاضي خبر نکړو هسې چې دا ستا دا کرسۍ څنګه ده چای زه پامیر د حال خبر نکړم مړه ده او که نه ده ژوندۍ مننه دا غزل دی ټولو پښتونو لسته ډالۍ چې څوک ورته نه کوي څه پام ناروا دلته خو کېږي قتل عام ناروا د ځینې خلکو احترام عبادت د ځینې خلکو ناروا مننه د ځینې خلکو احترام عبادت د ځینې خلکو احترام ناروا د خلکو وینې سکل حلالې ګڼه خو د شرابو دغه جام ناروا مننه مینې کستانه بغیر ژوند غواړم په ما د هر څه شي حرام ناروا ناروا په زړه کاپره یاره دا څه کوي تا ته اوس ښکاري هم سلام ناروا مننه په زړه کاپره یاره دا څه کوي تا ته اوس ښکاري هم سلام ناروا او شعر دی چې د اوربل سوري ته دمه کومه په ما دې نه لګي الزام
ناروا ښه شعر دی یار. مننه او دا خلک ګوري بس دا پټه ګناه دا خلک ګوري بس دا پټه ګناه. دا خلک ګوري بس دا پټه ګناه دا خلک نه ویني دا عام ناروا واه یاره ډېر ښه شعر دا دی. خلک ګوري بس دا پټه ګناه دا خلک نه ویني دا عام ناروا خوب یې د زلفو په بالښت ونه که خوب یې د زلفو په خوب بالښت یې ونه د که. زلفو په بالښت ونه که پامیر دې هسې که بدنام دغه دروغ دي چې باڼه کاپیران دغه دروغ دي چې باڼه کاپیران. دغه دروغ دي چې باڼه کاپیران ښکلي اکثر لوي په زړه کاپیران مننه ولې بیخي کلمه نه وایي بس ولې بیخي کلمه نه وایي ولې بیخي کلمه نه وایي بس دغه یو څو تنه پاخه کاپیران ولې بیخي کلمه نه وایي بس دغه یو څو تنه پاخه کاپیران دا چې د امن جنازې وباسي دا چې د امن جنازې وباسي دا چې د امن جنازې وباسي خدای بیخي دي شړانده کاپیران ډیره مننه هغوی خو داسې یو بل نه قتلوي هغوی خو داسې یو بل نه قتلوي زما په خیال دي پښتانه کاپیران مننه هغوی خو داسې یو بل نه قتلوي زما په خیال دي پښتانه کاپیران خدایا چې نسل یې ونه زیږوي خدایا چې نسل یې ونه زیږوي زما خو بدې شي دا شته کاپیران خدایا چې نسل یې ونه زیږوي زما خو بدې شي دا شته کاپیران زما په هغه الهي عقیده زما په هغه الهي عقیده دا عقیده ساتي په څه کاپیران زما په هغه الهي عقیده دا عقیده ساتي په څه کاپیران دلته سواره د تکبر په نیلي دلته سواره د تکبر په نیلي هلته خشاک د تناره کاپیران مننه دلته سواره د تکبر په نیلي هلته خشاک د تناره کاپیران زمونږ په غوښو باندې نه مړیږي زمونږ په غوښو باندې نه مړیږي خدای په خاورو کې ماړه کاپیران مننه بس دا الله والا خبره ناوري بس دا الله والا خبره ناوري پامیره نور څه دي او څه کاپیران ډیره مننه هر کله راشئ میا ایاز احمد ستاسو د ټول ټیم ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې زمون خواله رالی هر کله راشئ او د زړه نه راته خوشحاله یو او ستاسو کار او زیار ته په 2 لاسه سلام کوم ډیره زیاته مننه پامیر صاحب ستاسو یو نړۍ مننه کوم چې میا ټي وي لمو خورکو قدرمندو کتونکو دا د باجوړ د سیمې ځوان فکر شاعر اسرار پامیر صاحب چې تاسو شعرونه واوریدل امدا خبرونه په دې ځای ته ورسېدله ما میا ایاز احمد زما کیمرامین او نستو ملګرو له اجازه راکړي چې چرته می خاط آباد او بریالي